په ګرشک ولسوالۍ کې د 2 بابا ښوونځیو پرانیستنه وسوه. تېره ورځ د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په قلعه ګاز کې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د افغانستان اسلامي امارت په همکارۍ 2 ښوونځي پرانیستل سوه. د یادو ښوونځیو څخه یو یې په ریګن مانده او بل یې د ګورۍ سره موقعیت لري چې هر ښوونځی 15 تنه استادان او شاوخوا 300 زده کوونکي لري. د یادونې وړ ده چې د یادو ښوونځیو استادانو ته د معاشونو د ورکړې سیستم هم جوړ سوی دی. هلمند کې د ماهي روزنې فارم لرونکو ته د ماهیانو خوراکه او ټول کیټونه ورکول سول. د مرستو په لړ کې هر فارم لرونکي ته 22 بوجي د ماهیانو خوراکه او د ماهي روزنې اړوند ټول کیټونه ویشل کیږي. د دې ترڅنګ د فارمونو کارکونکو ته د ماهیانو اړوند ښې روزنې او پالنې په موخه زده کړې هم ورکول کیږي. دغه مرسته د DAI او AVCL موسسې په مالی او تخنیکي همکارۍ چمتو سوي دي چې په دې ولایت کې به د نوموړي فارمونو په بهبود او تقویه کې د پام وړ تغییر رامنځته کړي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن فرضي کرښې د خرلاڅې دروازه پرانیستل سوه. د پکتیا ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن فرضي کرښې د خرلاڅې دروازه نن بیرته پرانیستل سوه. یاد دې وي چې دغه دروازه نږدې 2 اونۍ وړاندې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نښتو له امله تړل سوې وه. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د کندهار روزګان لوی لارې د اساسي رغولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دغه وزارت زیاتوي دا لویه لاره چې 110 کیلومتره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ څخه پیل د روزګان تر مرکز ترینکوټ ښار پورې غځېدلې ده.